نظرونو خیالاتو اظهار راسره وکړي. فیض علي خان پیل صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. درنا پښتو ادبي ټولنې ملګرو، طارق باغي، عادل ارمان لوهار صاحب، نور چې داغو کم ټیم دی، ډېر زیات خراج تحسین ورته پیش کوم چې د بر سواد ادب یې دلته کې هم وقدره و. عادل سدابهار لې دلته کې پروګرام وکړو سره چې د سولې جنگ، د سولې غږ د امریکې دپاره، د سولې غږ د امریکې دپاره او جهاد میهاد د منطقې دپاره، د سولې غږ د امریکې دپاره او جهاد میهاد د منطقې دپاره. هو دا ډالرې واخلئ، ویې ویشئ دا څه د دې او څه د دې دپاره. یو دوه درې شعرونه د سرنور شریکومه چې زه نه ګلخان یم نه غدار یم په لاره یمه، زه نه ګلخان یم نه غدار یم په لاره یمه، زه په دې منځ کې بله لار یمه په لاره یمه. ته به په زړه ذهن غلامې نه بېلارې به یې، ته به په زړه ذهن غلامې نه بېلارې به یې، زه د خدای علمبردار یم په لاره یمه. ته به په زړه ذهن غلامې نه بېلارې به یې، زه د خدای علمبردار یم په لاره یمه. ستا په اختیار کې مې اختیار دی د اختیار مالکه، ستا په اختیار کې مې اختیار دی د اختیار مالکه. په خپل اختیار کې خود مختار یم په لاره یمه. او زه ته د باطل سره په وړاندې خپله مخه شړه، ته د باطل سره په وړاندې خپله مخه شړه. زه د مهدي په انتظار یم په لاره یمه، زه د مهدي په انتظار یم په لاره یمه. ډېره مننه. ډېر زیاته مننه فیض صاحب ستاسو د پلار د بچي سره دا سختې ویله نه تېروي چې دی واده وکړي بیا پلار پرېږدي. دا ولې پرېږدي؟ او د محبت درجې حد ته رسولی یم، مازغه مې کله کله کار پرېږدي. دا ولې پرېږدي چې څه خلک یې نه ویني، په زړونو پورې سترګې د شعر له مې راوړي په عدنان نسبل صاحب ته هم پروګرام ته په راتګ هرکلی وایو. مننه یې کوم. راځي دي کسین او کتور دی که غریب دی که مالدار دی، پکار دی چې د هر سړي عزت وکړي. چې څه ګناه راوتلې ده کوره پوښتنه، جواب راکړه. زه غواړم که نه وروره پوښتنه پوښتنه زما شعر بې معیاره دی، ادب ته دې نقصان دی، خو په سټیج باندې به نه ګډېږي نوره پوښتنه. زما شعر بې معیاره دی، ادب ته دې نقصان دی، خو په سټیج باندې